حافظ الپورې بابا په ګوتو باندې لیکلی شوی قرآن مجید چې هغه نن هم داسې دی لکه بالکل نوی تازه. او استاد صاحب وایي چې د دې غټه وجه دا چې موږ د ماهرینو نه تپوس وکړو نو دا چې دی نو یا کبي کچ نو وایي دا چې په کم کتاب باندې لیکلی شوي نو هغه کتاب چې دی هغه بالکل محفوظ وي. بله خبره دا ده چې دا قرآن مجید چې دی په دې کې چې کوم هم د الله تعالی نوم راغلی دی که نه نو هغه په سونه باندې لیکلی شوی دی. ټیک ده لکه دا تاسو کتی شئ او د دې چې کوم ګیر چاپېره د سره لکیر تاسو ته ښکاري نو دا یې په زعفرانو باندې لیکلي دي او دا د آیات د نشانونه چې دي تاسو ته دا لږ زوم کومه نو دا چې دي نو دا یې پکې ډیزاینینګ کړی دی. تاسو کتی شئ د دې څه اګزیکټ عمر خو نه دی معلوم خو په سوونو کالو باندې دا مخکینی قرآن مجید دی چې حافظ الپورې بابا په خپل لاسو باندې لیکلی دی چې د سونا او د زعفرانو نه یې لیکلی دی. بل دا کوم خوا کې چې کوم لکیر دي نو دا په دې کې 5-6 لکیر دي. استاد صاحب وایي چې دا چې دي نو دا ډېر په باریک دغه باندې کړي دي انداز باندې نو دا تاسو کتی شئ. همدغه رنګې د حافظ الپورې بابا په دې قرآن مجید کې په هر ځای کې چې د الله تعالی نوم دی نو هغه په سونو باندې دی او کوم چې د صورت دی د هغې هم په سونه باندې لیکلی دی او دا ګیر چاپېره چې کوم لیکایي شوې ده دا کوم دا ډیزاینینګ چې دا اوس وګورئ که نه دا سپاره شروع کېږي نو دا ډیزاینینګ چې دی که نه دا ډیزاینینګ دی که نه استاد صاحب دا یې خصوصي په سونه باندې کړی دی. ټیک ده دا تاسو کتی شئ.